او په دغه وروستي سلایډ کې چې دی د پروګزیسمل سوپراوینټریکولر ټاکیکارډیا یا پی اس وي ټي درملنه چې دی خلاصه شوې ده. موږ مخکې په درملنه کې په مفصل شکل وویل چې د پی اس وي ټي ناروغانو درملنه چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوې ده. یو هغه ناروغان دي چې د هیموډاینامیک له نظره چې دی سټیبل دي، او بل هغه ناروغان دي چې د هیموډاینامیک له نظره انسټیبل دي. هیموډاینامیک له نظره انسټیبل ناروغان هغه ناروغان دي چې په هایپوټنشن کې وي، شاک کې وي، پلمونري ایډیما کې وي. دغه ناروغانو ته سم د لاسه چې دی ډي سي شاک ورکول کیږي. ډي سي کارډیورژن د 50 څخه تر 100 ژولو پورې سنکرونایز چې دی ورکول کیږي. او هغه ناروغان چې د هیموډاینامیک له نظره سټیبل وي، معنا دا چې د دوی فشار ښه وي، هایپوټنشن کې نه وي، شاک کې نه وي، پلمونري ایډیما کې نه وي، نو دې ناروغانو ته چې دی په لومړي قدم کې چې دی میکانیکل مانوري چې دی ترسره کیږي، فزیکي مانوري چې دی ترسره کیږي، چې په دغه فزیکي مانورو باندې موږ مخکې په مفصل ډول باندې بحث وکړ چې په هغې کې ساینس کیروټیډ مساج پکې شامل و، والسلوا مانوره پکې شامله وه، په مخ باندې د یخو اوبو شیندل او نورې مانوري چې موږ مخکې ترې یادونه وکړه هغه پکې شاملې وي. که چیرته د ناروغ د ناروغۍ حمله د دغه میخانیکي مانورو سره پای ته ونه رسېدي، نو په دوهم قدم کې چې دی موږ میډیکل تراپۍ ته راځو. ناروغ ته چې دی اډینوزین ورکوو. اډینوزین ډوز، او په اډینوزینو باندې مو مخکې هم بحث وکړ چې اډینوزین ناروغ ته ورکوو 6 ملي ګرامه په بولس شکل سره ورکوو. که چیرته دې سره ریسپانس نه و نو دوباره هم د دې دغه ډوز چې دی تکراري کولی شو، 12 ملي ګرامه پورې ورکولی شو. که چیرته اډینوزین مزاد استدباب او یا ورسره ریسپانس نه و نو کولی شو ناروغانو ته کلشیم چینل بلاکر آی وي ورکړو چې په دې کې ویرهاپامل او ډلټازیم په نوم دوا شامله ده. دا کولی شو ناروغانو ته ورکړو. که چیرته د دې سره ریسپانس نه وي یا هم د دې کوم مزاد استدباب موجود وي، نو کولی شو موږ ناروغانو ته چې دی بیټا بلاکر خصوصا ایزومولول، پروپرانولول او میتوپرولول آی وي چې دی ورکولی شو. که چیرته د دغه درې درملو سره هم د ناروغ حمله چې دی پای ته ونه رسېده، او یا هم د دغه درې درملو کوم مزاد استدباب موجود و، نو موږ کولی شو چې په دې حالت کې هم ناروغانو ته چې دی ډي سي شاک یا ډي سي کارډیورژن سنکرونایز چې دی د 50 څخه تر 100 ژولو پورې چې دی ناروغانو ته ورکړو.